بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه دلته په جاپان کې اوسېږم، یو عیسائی دی، د عیسی علیه السلام پر دین دی، عیسی علیه السلام مني، پخواني انبیا علیهم السلام لکه ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، نوح علیه السلام هغه مني، او دا وایي چې زموږ دین خو حق دین دی، عیسی علیه السلام په حق پیغمبر دی، تاسې مسلمانان یې هم منئ او د الله د لورې کتاب ورباندې راغلی دی، نو زه خو پر حق دین یم. وایي زه ورته وایم چې د اوس عصر دین اسلام دی، ته باید اسلام ته راسې. دی ما ته وایي څه سند څه دلیل؟ نو آیا په قرآن یا د دوی په کتابونو تورات و انجیل کې داسې یو سند موږ لرو چې ورته ووایو چې د پیغمبر علیه السلام د راتګ سره د اسلام د راتګ سره نو نور دینونه باید معطل سي، منسوخ سي، باید په دې دین عمل وسي؟ داسې یو سند شته؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې بلې هو، په قرآن عظیم شان کې هم یادونه سوې ده د پیغمبر علیه السلام د راتګ، د پیغمبر علیه السلام د بشارت چې دا حق دین دی. په تورات کې هم یادونه سوې ده، په انجیل کې هم یادونه سوې ده، په قرآن عظیم شان کې الله جل شانه فرمایي د سورة صف 6 نمبر آیت دی. الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسمه أحمد. وای هغه وخت یادولو وړ دی چې کله عیسی علیه السلام و بني اسرائیل قوم ته وویل چې ای بني اسرائیل قومه، زه د الله رسول یم او زه تصدیق کوم د هغه کتاب چې د دې کتاب چې زما مخته دی، یعنی د تورات تایید کوم او تاسو ته زیری در کوم چې تر ما وروسته به یو رسول راځي، نوم به احمد وي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د قرآن عظیم شان یادونه ده. او همدا ډول په سورة اعراف آیت نمبر 159 کې الله فرمایي چې الله تبارک وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږي، نیکانو کسانو یې تابعداري وکړل، هغه رسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هغه رسول چې هغه په تورات کې هم لیکلی و، د ده یادونه سوې وه، په انجیل کې هم یادونه سوې وه، او همدا ډول په تورات کې راغلی دي. تورات سفر التثنیه 18 اصحاح او 18 او 19 فقره د تورات، په هغه کې داسې تورې راغلی دي: یا موسی انی سأقیم لبني اسرائیل نبیا من اخوتهم مثلک اجعل کلامی فیه ويقول لهم ما امره به والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي انا انتقم منه. وای الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته په تورات کې فرمایلی دی: ای موسی، زه به په بني اسرائیل قوم کې یو نبی پیدا کم چې د دوی څخه به نه وي بلکې د دوی د ورونو څخه به وي. بني اسرائیل قوم د اسحاق علیه السلام اولاده ده او عرب د اسماعیل علیه السلام اولاده ده، یعنی د اسحاق علیه السلام د اولادې څخه به نه وي، د یعقوب علیه السلام د اولادې څخه به نه وي، د دې د ورور یعنی د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه به وي. او زه خپل کلام ورته لیږم او ټول خلک امر کوم چې د همدې پیغمبر خبره ومني، او هر څوک چې د دې قول د دې پیغمبر قول نه مني انا انتقم منه، زه انتقام ځینې اخلم. دا د تورات خبره ده. انجیل هم یوحنا انجیل 14 اصحاح 14 او 19 فقره
په هغه کې هم یادونه سوې ده. هلته فارقلیط په نامه باندې پیغمبر علیه السلام یاد سوی دی چې معنا یې ترجمه یې د احمد. او هلته حکم سوی دی په دغه ځای کې د پیغمبر علیه السلام یادونه سوې ده چې داسې پیغمبر به راسي، هغه به تر ټوله عالمه پورې دین ورسوي، مکلف دی د پیغمبر خبره ومني. او همدا ډول انجیل برنابا په 22 باب کې هم د همدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه سوې ده. او هلته بیا سفر اشعیا هلته هم د همدې پیغمبر یادونه سوې ده. حاصل خلاصه دا چې پر دې باندې سندونه ډېر ستا، ډېر دلایل ور باندې ستا، خو دغه ځینې په لنډو ټکو کې ما یاد کړل. دا بیا بیلې خبرې دي چې هر دین راسي هغه زوړ دین منسوخ ګرځېږي. د پیغمبر علیه السلام دین اسلام دا وروستی دین دی. تمام ادیان د دې دین په راتګ سره منسوخ وګرځېدل. پر دې باندې نور عقلي وجوهات هم سته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.